د شپې داستان. سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت. هیله لرو چې ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان د خپرونو په لړ کې درته د مینې جادو ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. ولې بهر نه وځې؟ هغه وبنګېدله. ویې مه لرې ګرځه. د زړه کې کاږل شو. سترګې ورپورته کړې. هغې بلې خواته کتل. د صندوق کوټې ته ننویست. د هرکلي مراسم پای ته ورسېدل. قمر اقبال له مېرمنو وغوښتل چې خپلې تحفې وګوري. په هر صندوق باندې نوم لیکل شوی و: عالی قدره شهزادګۍ، عالی قدره بارکزۍ ملکه، عالی قدره ساپۍ ملکه، عالی قدره احمدزۍ ملکه، عالی قدر شینوار ملکه، عالی قدر اڅکزۍ ملکه، عالی قدر افریدۍ ملکه. مایوان صندوقان خلاصول او ښځینه نوکرانو یې محتویات نندارې ته وړاندې کول. د هر امیل او هر کمیس په لیدو د شهزادګیو او ملکو له هیجان څخه ډک غږونه وتل: واه، څومره ښکلي، بې مثاله دي. سبا یې د ماڼۍ په باغ کې میلمستیا جوړه کړه. مایوند د شتري جامو لستوڼي بډ وهل. د کبانو لپاره یې سکروټو ته پکه ووهله. قمر اقبال د ونو سیوري ته په پیسته‌یي درېشۍ کې شخ ګرځېده. هره خبره یې په ټوکه اړوله. شهزادګۍ ورته له خندا چپ په چپه اوښتله. بارکزۍ ملکه خوشحاله برېښېده. یو مهال قمر اقبال له نورو ملکو سره په غورو بوخت و. بارکزۍ ملکې غټ ګرد مخ د لور غوږ ته نږدې کړ. په ګرده خوله وبنګېدله. دغه دی ځوان، سیال، شتمن، ښایسته، تا ته ښه جوړ دی. شهزادګۍ مخ قمر اقبال ته ور واړاوه. هغه له نورو ملکو سره له خندا شین و. وروسته یې د سترګو له کنجو میوند ته وکتل. دی بېواره شو. پکې وهلو ته یې زور ورکړ. ایرې یې په مخ راغلې. په کاغذي دسمال یې پاکې کړې. پام یې شو چې شهزادګۍ د لښتي څنګ ته پر څوکۍ کېناستله. ناراحته برېښېدله. قمر اقبال ملکو ته لګیا و. ستاسې ستوري ته اسقمین وایي یارو. ما به یې نوم ښاپیرین ایښی و. ښځینه بازار ته مې د پاسه په دوربین کې وکتل. هر پیغله لکه ښاپیرۍ. وایم دا امروتین ځوانان خبر نشي، زموږ ښځې به یې میړونو پاتې شي. ټولو هر وخندل. شهزادګۍ هم موسکی شوه. ګرمي یې کېدله. شیبه په شیبه یې په کاغذي دسمال تندی او غاړه وچوله. مایوان بادپکۍ ته مخامخ کېښود. شمال د هغې ویښتان شاته واړول. سترګې تنګې او سپینه نرۍ غاړه یې لوڅه شوه. میوند ته دومره ښایسته وبرېښېدله چې بې اختیاره یې سږي له هوا ډک شول. شا یې کړه. شهزادګۍ موسکی شوه، خو بارکزۍ ملکه له قهره په سپوږمو کې وایشېدله. قمر اقبال غږ کړ: اها، ستاسې ډم خو د کار سړی دی، یا لکه دلته راشه. میوند یې مخې ته ودرېد. قمر اقبال پیسې په جیب کې ور ومنډلې. پوښ یې وټپاوه: آفرین، زموږ خو عالي قدرې شهزادګۍ ته بیخي پام نه و. میوند سر په درناوي ټیټ کړ. پیسې یې بیرته په لاس ورکړې. تېره زنه یې وخوځېدله. مننه عالی قدره، ما ته ښه معاش راکوي. هغه بیرته د کبانو پخولو ته لاړ. قمر اقبال سترګې غټې او سر کوږ کړ. اها، اولیم ډم وینم چې له پیسو انکار کوي. دا مهال پاچا راغی. په سپین کمیس او پرتوګ کې مهربانه سپین ږیری ښکارېده. ټولو په احترام سرونه ټیټ کړل. هغه د قمر اقبال لاس ته کلک ټکان ورکړ. د غاړې ځوړندې غوښې یې وشړپېدلې. د کورنۍ د غړو حال یې وپوښت. شهزادګۍ د هر یو بوختیاوې بیان کړې. پاچا تر هرکلي ویلو وروسته شهزادګۍ ته مخ کړ. د پلار د زړه ټوټه څنګه ده؟ خوشحاله یم پلاره. دواړه موسکي شول. یو بل یې په غېږ کې ونیول، لکه لښته چې تر کندو لاس تاو کړي. شهزاده په خوند دواړو ته وکتل. ډوډۍ تیاره شوه. هر څوک د لوی میز شاوخوا خپلې څوکۍ ته ورغی، خو قمر اقبال ولاړ و. پارچا په مخامخ چوکۍ د ناستې بلنه ورکړه. هغې سترګې تنګې او د مخ پوستوکی یې راټول کړ. علي حضرته، چې نوکران خواران ګوري او زه ډوډۍ خورم، خوند نه راکوي.
ټولو د هغه احساس وستایه. پاچا امر وکړ چې نوکران لاړ شي، خو میوند یې د میز په پای کې ډوډۍ ته کېناوه. ملکې ناراحته وخوځېدلې. شهزادګۍ په خوړو اخته شوه. د کباب وروستۍ ټوټه یې په خوله کې ومنډله، روانه شوه. په فلزي پنجرې ننوتله. جګې کوټې او په جالیو تاوې برنډې له مرغیو ډکې وې. له یو وچ خاښ څخه بل ته الوتلې. شهزادګۍ جالۍ ته ودرېدله. مرغۍ نږدې راغلې. هغې له سطل څخه دانه ور واچوله. په شونډو یې رنګارنګ غږونه ویسېدل. مرغیو بیرته ځواب ورکړ. هغې له خونده په سینه لاس کېښود. قمر اقبال هم پیدا شو. ویې پوښتل: آها، څومره ښایسته، ستاسې هم مرغان خوښېږي؟ شهزادګۍ موسکی شوه. منګولې یې یو بل کې ننویستلې. ګردۍ شونډې وخوځېدلې. بالکل بالکل، زه پې له وړکتوبه مینه یمه، خو زړه م پسې سوځي، بندیانې دي. بیا یې خوشي کوي. خبره ختمه. نه که نه مري په تا پسې. نه، دوست او دښمن نه پیژني، د ځینو انسانانو غوندې. شهزادګۍ په برابر ګرد مخ کې غټې سترګې واړولې. قمر اقبال مسکی شو. عاطفي انسانان یادومه، نازک زړه لري، چالاکان بیا د همدې نه ګټه اوچتوي. شهزادګۍ تندی ګونځې کړ. قمر اقبال سر وخوځاوه. وبښئ، زه لکه چې تبلیغي هغه چاته د دین ښیمه چې تر ما ډېر پوهېږي. دواړو کټ کټ وخندل. قمر اقبال یې سترګو ته ځیر شو. یوه وړه خبره مې کوله، ویرېږم چې تاسې خفه نه شئ. شهزادګۍ چورتي کتل. قمر اقبال د تېرې پزې څوکه وګروله. ویې ویل: اما تاسې په ناریالین کې لیدلي وئ، هر کله مې په زړه کې ګرځېدلی. پوه شوم چې بغیر له تاسې ژوند سخت دی. که رښتیا شي باور یم چې تاسې هم نه وایئ. د شهزادګۍ څېره بدله شوه. مخ یې واړو. ویې ویل: اشتباه مو کړې. قمر اقبال کټ کټ وخندل. راتاو شو. مخامخ ودرېد. په جګ قد یې له پاسه وکتل. نه، تاسو اشتباه کړې. شهزادګۍ بیا سترګې تنګې کړې. د قمر اقبال پیغلې شونډې وغوځېدلې. هو، تاسې ښایسته او هوښیاره یې، پاک او نازک زړه لرئ. داسې جینۍ د عالي ژوند لایقه وي چې نازک زړه یې مات نه شي، او داسې ژوند یو زه درلودلی شم. د شهزادګۍ څېره جدي شوه. شا یې واړوله. په تک یې وویل: هیله کوم دا خبرې پرېږدئ. ما خو بده خبره نه ده کړې. موږ ته بده ده. پښتنو کې شرم دی چې ښځه چا سره د خپل واده په باب وغږېږي. تاسو خو په ناریالین کې تحصیل کړی. شهزادګۍ څه ونه ویل. قمر اقبال بیا غږ کړ: ښه نو د اعلی حضرت سره به وغږېږم. مه غږېږئ، زه پرېښودلو والا نه یم. د ګل ځای ګلستان دی، نه ډېران. شهزادګۍ په چورت کې کږې وکتلې. ووتله. میوند وخې ته ورغی. هغه ترې تېره شوه. مازدیګر میوند پر چوکۍ ناست و. هغه ټال ته یې کتل چې شهزادګۍ به پکې ځانګل. د هغې خندا او خوشحالي په سترګو کې ګرځېدله. په ښویو ویښتانو یې لاس څټ ته تېر کړ. په زخم یې وسولاو. چورت یې واهه چې هغه ولې ورسره نه غږېږي. د قمر اقبال لپاره که بله خبره ده. ګرمي دومره نه وه، خو په ده خولې راماتې وې. د موبایل زنګ له چورتونو وایست. د شتوري جامو جیب ته یې لاس کړ. شمېره یې وکتله. منډه یې واخیستله. پاچا کمال شاه د لوی میز شاته ناست و. د اصلي عطرو مړ بوی دا ځل د میوند په دماغونو ښه ونه لګېد. په سینه یې لاس کېښود. سر یې ټیټ کړ. پاچا کاغذونه چک ونیول. میوند واخیستل. پاچا وویل: شفرونه دي هلکه، اوس خو به خوشحاله یې. میوند ورځیر شو. پاچا غبرګه کړه: د پانتونه چې مې وویستلې خفه غوندې شوې. نه. پاچا مسکی شو. ته دروغ نشي ویلی. اصل کې زما در باندې زړه وسو. ورور دې داسې شو. بیا دې پلار ګل میر بیچاره لاړ. مور دې مریضه وه. ناسکه ورونه دې سم خلک نه وو، ځکه مې د ګلمیر کار ته تا ته درکه. میوند مننه وکړه. چورت یوړ چې ولې کلونه پس دا خبره یادوي. د پاچا غږ بیا جګ شو. د ټولنیزو اړیکو پوهنځی د جګو چوکیو دپاره ده. قانون کې کسبیان او ښځې جګې چوکۍ اخیستلی نه شي. میوند په زړه کې وویل: که خبر شي چې زه د هغه پوهنځۍ نه فارغ یم، په قار به شې. سر یې ټیټ کړ. علي حضرته، منې د شفرونو د ترجمې کورس مې ډېر په ګټه و. خدای دې اوږد عمر درکړي. پاچا سر وخوځاوه. سترګې یې ډکې شوې. ما ته نه، مورکۍ ته مې دعا وکړه، نن یې تیلین دی. میوند په زړه کې وویل: ښه دا ځکه. لاسونه یې جګ کړل.
څه دعاوې چې زده وې قطار یې کړې. پاچا په سرو سترګو غاړۍ ورواچوله. میوند کمپیوټر ته کېناست. په کاغذونو کې شفرونه په عددونو لیکل شوي وو. ټول یې په کلماتو واړول. پاچا ته یې په میز کېښودل. هغه وپوښتل هلکه دې 3 ورځو کې غلی غوندې ښکارې، ناجوړه خو نه یې؟ د میوند زړه ډک شو، سر یې وڅنډه. پاچا وویل اصل کې زه خپله ناارامه یم. د عسکرو مورال کمزوری دی. مقدس پال تیزایونه نیسي چې آخر به څه کېږي. میوند سوړ حوصله وکړ. د پاچا نرۍ شونډې بیا ورپېدلې. ګوره که کومه خبره دې ځوروي زړور یې وایه، شرمېږه مه. میوند چورتي شو. له موږ نه خبر شوی څه بلا؟ نو څه غواړې ورته ووایم؟ نرمو سترګو ته یې ځیر شو. نه منې، که څوک پوه شي چې پاچایان په څه خبره خوشحالیږي، په څه خفه کېږي، دوی تر ټولو بېرحمه انسانان دي. که په قار شول بغیر د افسوس امر کولی شي. اعدام یې کوي. میوند د زړه خبره په زړه کې وساتله. د دهلیز په سر او پای کې عسکر لکه بوتان ولاړو. تا به ویل ساه نه اخلي. یوازې د میوند د قدمونو غږ و. دغې چوپتیا یې په ګوګل کې د تنهایي احساس لا وپړساوه. یو دم یې دهلیز ته تاو شو. دا لاره د شهزادګۍ ځای ته تلله. چورت یې واهه چې تر ساتونکو څنګه تیر شي. ناببره له یوې دروازې څخه لاس ورغی. دی یې له ګریوانه کش کړ. شهزادګۍ وه. دواړه د سپینو کوچونو ترمنځ تیر شول. د جګري پردې پناه ودرېدل. د عسکر د بوټونو ټکار شو. سالون ته ننوت. سترګې وګرځولې. بیرته ووت. میوند هېڅکله له شهزادګۍ سره دومره نږدې ولاړ نه و. د هغه لمن یې په زنګون پسته لګېدله. د وجود خوږ بوی یې د ټول حواس پارولي وو. شهزادګۍ هم په همدا وضعیت کې وه. د دواړو ساس وځېدله. میوند له پردې ووت. د لویې ستنې پناه ودرېد. شهزادګۍ ورغله، وپسېدله. زه خبره شومه چې ته دلته یې. میوند رډې کتلې. ویې پوښتل څه خبره ده؟ مور مې تا سره د غږېدو نه منې کړې یمه. میوند نه پوهېده چې په څه شي باور وکړي. که رښتیا وایي نو د قمر اقبال د راتګ په ورځ ولې ده ته په قهر شوه؟ ټلیفون ته یې ولې ځواب نه وایو؟ د هغې سترګو ته ځیر و. د شهزادګۍ ګردې شونډې وخوځېدلې. زه ویرېږمه دغه سپین ږیري پل یې موندلی چې موږ د اعدام نه بچ که. د میوند ټول پام د شهزادګۍ حرکاتو ته و. د هغې څېره مړاوې شوه. مور مې په ما او تا شک کوي. ویمه چې پلار ته مې ونه وایي. میوند ته دا مهمه وه چې هغه ورسره د پخوا په شان مینه لري که نه. ویې پوښتل قمر اقبال دلته څه کوي؟ شهزادګۍ ورته ځیر شوه لکه د دې پوښتنې په هدف کې چې چورت وهي. ویې ویل هغه راغلی چې ما سره واده وکړي. میوند ورېږدېده. غاښونه یې وچیچل. په ملا نیغ شو. په ښویو ویښتانو یې لاس تېر کړ. په غوټه یې کلک وسولاوه. څټ ته یې سوای کړ. ویې پوښتل مور به دې خوشحاله وي نو؟ هغې سر وخوځاوه. دی وپسېد. 2 قدمه لاړ. بیرته راوګرځېد. د شهزادګۍ په سترګو یې نظر خښ کړ. ښځه ستا څنګه خوښه ده؟ هغه حیرانه شوه. په سترګو کې اوښکې وځلېدې. دی بیا وګرځېد. بیرته راغی. هغې کاغذ په لاس ورکړ. د هغه سپین ږیري پته مې په سختۍ پیدا کړه. زر یې وباسه چې تا ته خطر دی. د هغې وفاداری دی په خپله پوښتنه پښیمانه کړ. ژوره ساه یې واخیستله. ویې ویل ته مه خفه کېږه. منې د سړي فکر ته رنګارنګ خبرې راځي. هغې په ورغوي سترګې پاکې کړې. تکې سرې واوښتلې. سر یې ښکته واچو. وپسېدله. هیله کوم په ما شک مه کوه. سلګۍ یې ووهلې. اوښکې یې لکه چینه جاري شوې. د میوند هم ستونی وپړسېد. سترګې یې ډنډ شوې. چورت یې واهه چې څنګه یې بېرته خوشحاله کړي. د زړه په زور یې وخندل. شهزادګۍ په تعجب وکتل. ده وویل اسې خبره مې وکړه لیونۍ. ما ویل ته ودرې چې ته څه وایې. شهزادګۍ بېرته سر ښکته واچو. د یو دم د ماشومانو په شان مخ کوږ ونیو. زاره یې پیل کړې. ای خیر دی. سبا غرمه هغه وړوکي بوج ته راشه. خیر دی. شهزادګۍ مسکۍ شوه. زه څه حال کې یم ته؟ میوند یې خبرې پرې کړې. زه درته هماغسې نینې راوړم. خیر دی که نه نو؟ شهزادګۍ پخ وهل. په دهلیز کې غږونه شول. څوک تېرېدل. هغې په شونډو ګوته ونیوله. وروسته یې ساعت ته وکتل. ښویه له دروازې ووتله. د میوند زړه هم له ګوګله ووت. غړي سس شول. ځمکه لکه ټال وزنګېدله. سربداله په وچغالي کېناست. ستنې ته تکیه شو. قمر اقبال یې سترګو ته ودرېد. له هغې سره په هیڅ شي کې برابر نه و. نه یې هومره قد او بر لره، نه زور او زر. بیا چې د شهزادګۍ د مور خوښ وي دی څه کولی شي؟ د بارکزۍ ملکې بد کتل ور یاد شول. په ډک ستوني وپسېد.
ما ته یې څه بد رسولي؟ ستا هر امر ته مې لکه سپی منډې وهلې دي. ژوره ساه یې واخیستله. فکر یې پاچا ته لاړ. هغه ویلي چې هره خبره وي راته ویې که. همدا خبره یې یادوله. قمر اقبال یې نه خوښېږي، غواړي لور ماته راکړي، خو ویلی نه شي، شرم دی که نه. یو دم یې ځان له ستنې وشکاوه. راسن دفتر ته ورغی. پاچا وتی و. له ځان سره یې وویل سبا ته پاتې شوه. سبا میوند په اولنۍ ماڼۍ کې یوه دروازه خلاصه کړه. په سر یې لیکل شوي و د نایي سالون. د عطرو مړ بوی خود. پاچا به هر سهار ږیره او ویښتان اصلاح کول. دی په انتظار کې ګرد ګرځېده. چورت یې واهه چې خبرې له کومه پیل کړي، څرنګه د شهزادګۍ په باب بحث ته راشي. د هغې د راتللو وخت ورسېد. دی هندارې ته ودرېد. ګډ ویښتان یې خوا یې شاته واړول، مګر له ګونځو جامو سره څه نه کېدل. ټول پام یې دروازې ته و. زړه یې درزېده، خو پاچا رانغی. د هغې د دفتر غومبرو مشر وویل چې تېره شپه بل ښار ته تللی دی. ده ته یې پرونی شفر یاد شو. له مقدس پالو سره د چارواکو د اړیکو خبر پکې و. په زړه کې وویل څوک به یې دا موینو. پاچا په نشت کې به یې د دفتر کسان راتلل. اصلاح شوي ویښتان به یې بیا جوړول. قیمتي عطر به یې وهل. ده ترې ځان ویست. میوند په قمر اقبال پسې سترګې ګرځولې. د 1 متره طلایي ستنو او طلایي زنځیرونو ترمنځ په لاره روان شو. د پینګ پانګ او بیلیارد په تالار کې وګرځېد. د ټینیس او ټالونو په میدان کې هم ونه مونده. د جګو لوښو نمجنې ساحې ته یې وکتل. زړه یې ورېږدېد. دا مهال چا له مټې ونیو. ده چې سر نیغ کړ، قمر اقبال په سپینې سپورتي درېشۍ کې کټ کټ وخندل. بیا یې د ده مټې ته لاس کړ. آرام آرام خورم دې نه. په غلوخو کې زیړ ګل وینې؟ د پلار مې خوښېږي، ورشه تخم یې ټول که. میوند ځان شاته کړ. ویې ویل عالي قدره باغوان ته به ووایم. قمر اقبال کلک و چې دا خو دومره کار نه دی، مګر ده په هیڅ صورت نه منله. هغه په قهر شو. ټیل یې وهه. ته خو ډېر بد سترګی یې. عالي قدره بل هر کار ووایه، مګر لوښو ته مې مه لېږه، هیله کوم. قمر اقبال غټې سترګې تنګې کړې. وروسته یې تکې تورې وروځې واچولې. تا خو زما کار ونه که، اوس وایه چې زه ستا لپاره کار وکړمه. هیله کوم منې، ما ویلي پوښتنه وکم، تنګ شوی خو به نه یې. قمر اقبال د ټینیس د میدان خواته قدمونه واخیستل. ویې ویل نر چې د ښاپیروی په وطن کې تنګ شي نر یې مه بوله. میوند کږې وکتلې لکه ده ته چې پیغور ورکړی وي. قمر اقبال مخ ورتاو کړ. ستاسې سادګي مې خوښېږي، دروغ لا نشئ ویلی. څه کار دی را سره؟ میوند په ښویو ویښتانو لاس څټ ته تېر کړ. شنې سترګې یې ناارامه ګرځېدلې. تېره زنه یې وخوځېدله. چې رښتیا شي منې تاسې مهربانه سړی یئ. او قمر اقبال ټول غواک غواک و. میوند سترګې ځمکې ته کړې چې مخامخ له کتلو بچ شي. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو او د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د نن شپې داستان دا برخه مو همدومره وه. تر یوې بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارو. الله مو مل شه.